خدایا ام خاطر چې نن لږ موسم ښه دی لږ باران وشو دومره ګرمي وه چې فضیلت خبره مې ته کوله ولې څه چل دی مله ډېره ضروري خبره مې وایسته که نه مې چې تا ووینم که نه ثابته ورځ بې خرابه خو چې کم ځای ګورم اواز به راپسې او زه چې تا وینم غونډه ورځ مې ښایي نو خیر دی ثواب دپاره ما ته ګوره د مطلب خبره کوه مطلب خبره مې ته کوله ډېره ضروري خبره ده مړې ما روټۍ مې نه ده خوړلې او چای مې هم نه څښلې نو څه وکړم زه در باندې نه هسې مې درته ویل مړې هسې مې درته ویل وایي سمه د مرچ په شان په مچ ناستی وي خبره مې ته دا کوله که نه چې دغه هتي عثمان له ورکړې که نه شکر دی او په دې بله هفته کې مې د خیره کویدن نه سوري کویدن مې نه ده واده دی بدي کړي دي مسلمان اوس هم د سره چانس شته دومره غټ چانس یې سره عثمان چېرته مړ زه به تا ته څه یم چرګان پټئ چیلي پټئ خرې پټئ په څه میلیونه کوي تا به هغه څه وساتي کېدای شي سبا تا هم خرڅه کړي ویم هر څه دو کي ما نه په جوارۍ کې بیلي او تا سره به واده ونه کړم تا ځان ته کتلي دي د هغه نه زیات غټ غل خو راته ته ښکاري خیر دی زه که غلا کوم او خرڅه کوم تا به ساتم هغه دې ګورې نه ساتې دې خرڅوي ډایرکټ یې خرڅوي ډایرکټ بیا ستا مرضي ما دې خرڅ کړي خو تا سره واده نه نو تاسو خو په دقه شی دی که نه ځان هم په خپله چیلۍ سازي کړي دي بس چې څوک هم خوښ کړو بس بیا پسې روان یې ظالم یې خرڅوي دي ښکاره راته ښکاري دا څه کتلي دي چې زه هغه پرېږدم او تا نه راشم ته مې چېرته خرڅه کړي نو بیا زما څه کار دی زه به در باندې دوه نورې واخلم ګټه به وکړم هغه خو خرڅه کړې پیسې به یې وکړي خبره ده کوم خو هغه چرګان پټوي خو ډاکې چي خو هر څه کوي بیا هم راځي خېټه به مې مړی تا سره به ټوله ورځ ناره نخوره ګرځم نه مړې والله چې دومره ساګونه در باندې وخورم دا وختي بدله شنه کړم په ساګو باندې وایم الله دې نه کي وایم بس دی ډېر ساګونه مې وخوړل وختي مې تک شنه دي بس نور نه خورم هلته به ښه د هیره ګډان او غوښې هر څه به خورم وایي ساګ دې وي پیاز دې وي پنیاز دې وي داسې خلک متل کوي خو هغه سره دې وي تا سره نه نو دقه چل دی سبا زه پاک پروردګار دې سر توره کو خدای دې ده نه هغه خلاص کړي نه خدای د هغه نه خلاصه کړه وایم الله دې نه کي الله دې خوله ماته کړه په خوله کې یو دام له دانه راوخیږه امین والله بیا هم درته یم خیر دی اوسه پورې مې ته بدماشي کوله اوس درته په رضا باندې یم چې عثمان پرېږده او ما وکړه ښه بدماشي کې ته به ما بدماشي وکړه چې د بوس سکی در نه جوړ کړم روښه شابه زه ما له ټوله ورځ ته ځان ته ویسو ولې ته ما نه پېژنې او دا خو زما ارمندار ده ته اوس دې ته په لارو کې ودرېږې او تا څه کوې چې ته روتې په دې نریلو پټګۍ کې روتې او بار ګرځې وایم تا کره درلم خو چې کوم ځای ګورم دا ځوانې مرګ به ناست دي ما ورته د نصیحت خبرې د ما سره جومات لاره خوله ما ویل عثمان ښه سړی دی غلا یې نه ده کړې چیلۍ نه دي پټې کړي چرګې نه دي پټې کړي چې تخرې نه دي پټې کړي ومرېدلر څه مې واورېده دغه ځای کې به لاړم ما ویې ورکړه چې ته سمړه سپک کې نه تا نه غږ پیدن شوې ده په لاره نه شي تللی زه پیدن شوی یم په لاره ستا لپاره چېرته نورې جنکۍ نشته په پیدن شوو باندې ډاکې اچې والله که وی نو په تاسو باندې بیا څه کوو نشته دی نو ګرځم تا له خلکه د خپل حرکتونو په وجه نه درکوي ته لږ په سړیتوب شه لږ سم شه نو بلا شي جنکۍ دي ستا لپاره حرکتونه به زه دقه شان الټه پلټه کوم ځه ښه بیا را ښځې تمه مه کوه ولې به نه کوم تا به کوم ځه رخشه هواشه دا خو ما رونه کړې ده بله ورځ یې واده دی بس بیا مې ته وکړه ځه ته مې وکړه نو زه به پیدن شوی یم بله ورځ زما نو زه واده به دی څه کوم ځه چې ته هم پیدن شوې دا پیدن شوې ښه نو ستا دا لپاره شانتې لون ګرځه ته به کې بس علي خادي ځانه جوړ کړه د خلکو په ودونو کې ګډېږه دقه کوه تا ته به ځان ښه ښکاري بیا تا ته به ځان ښه ما ته به ځان ښه ښکاري ته به ګور نه زما زړه ستر زما خاوند دی که نه بس ته وګوره سوال چې څنګه یې میغه شانې چې شکر دی چې څنګه زم دغه شان مې رندارم ده الله دې خوشحاله ساته دغه شان جوابونه چلوه یو رندار ته دې ووایه چې ما وکي ظالمې سم دم ځوان یم منازه کې ما به دا کړو ستا ورور به مې نه کړو خو لږ چې د سړیتوب خو که نه دکې خو تمیز نشته خیر ده را بشي را بشي بس یخه یې کړې پښتانه هم دا متل کوي او مشران هم دا وایي د واده نه بعد سړی کېږي نو ته به نه سړی شي وای ته به له دې نه پس سړی کېږي ته ځان ته ولې ته ماشوم یې ته کاکي خود ولې ماشوم څنګه یي ستا خو لا رپې او غاښونه هم نه دي پرېوتې ورځمه چې پیډر نه تیار کړم او اوده دې کړم راځه که نه وایم جي دا سړی زما نه مخې نه خواکه ته ځه کور ته زه پیشو دا پیشه ځه ته ورځه وایم خبره کوم خبره ده ته ځم کوم یا به مې ته کوي یا به مې دا وبدې کو دواړه به دې وسو اوس به دې دواړه وکړو بایا وایم دا مې ویلې که نه چې دغه واده څه کار وشو زه به هلته درځم چپړه د خپې نه وکاږه او منډو ته یې صرف ګوره چپړ وکاږه وایم زما چپله کې سین ښه تېر څه چل دي ورګه 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 کنه
بدتمیزه تعالی چل نه درځي دې چې کله مینې دا د دې مسلمان دی د ډب مسلمان دی مې خو چې اخر ته لوپټه واچوله که نه په هغې به مین شي دا خو مونږ تېښتې له راغلي یو د دې ځوانې ملک چې چېرته دې ملک نه روک شي راځه چې زه بېما تاسو سره مې منطقي خبرې خان ته ویمه چې دا سړی د کلي نه روک کیو نو واپس یو پټې ورشه که نه هی ما ته په لارو هغه هم کې بس صرف دا چلونه کوي خپل برېتو له څوکې وباسي نور د څه دی نه نه ما ته پته ده راځه د کیړي د ذاته دی که نه د کیړي هم دونه برېتې ټوپونه وخي هغه هم دغه شیز دی دا بیګا سلام جو په دې برکه برکه کې هغه شیر محمد ګیلاس لګولیو نو تا پس راغلی وو نو بس تاسو دوی نو ما ورته غنی خو دې وکړه دغه خو د مړه د ځوانو سړي نه دي ودرېدو هم بس چې ما شپیم بس خلک راځي یاره دا سوسیدارم کېنولیو هغه بېغمه کورسۍ کې ویده شوی وایم چې د ماښام د بانک نه پس څوک هم راتلو ورته یې نشته دې خلکو ته چې څنګه دې ډوک بوک کوي دغه شان به ورسره موږ هم کوو او لږې ورځ الیکشن ته پاتې شي که نه مرچکي ماما نو ما خو تا ته مخکې ویلي وو چې کلي کې به داسې څه وړوکي غوندې کار وکړو نو دغه کار به پرې برابر شي ویم شل کارونه ولا کولی شم خو نه کوم بله یو راته بله دوی وټونو ته نه ودرېږې لاړم ته وچا وایي چې ته په دې جمعې کې ولې نه روځې هغه وایي چې په اوړي کې تاسو زما کوم قدر کړی چې لا په جمعې کې روځم ما وایي دې خلکو هغه کار یې مې داسې هم کوم عزت راکړو چې لا اوس وټونو ته ودرېږم مرچکي ماما به د کلي خلک یي نو بس څه به ووایو نو د کلي خلک دي دا وګوره دا لار ورته سارې پخوم اوس یو ټلیفون کوم خو دا د ښې خو خلک نه دی که نه د نیکۍ خلک نه دی د دې خلکو په ایمان باندې زه پوهېږم ته ما پرېږده په خپله په دې خټو کې ځم او دې هم پکې لوم السلام علیکم مرچکي ماما وعلیکم سلام وعلیکم سلام ټوني څنګه لیخې فیاضه څنګه انجام ساده کړی په سړک کې دا زموږ کلي کې لانجه شوی نو بېګا دی پس راغلی نو ما ورته وی هغه نشته یي فیاضه تا ته خو دا خلک ښه معلوم دي او زما دغه خلکو سره نه لګي خپل میز کې ښه روغ دي د هندوانې او د ټوملغه لوبېره خو چلې ماته جوړ کړی ځان له ولې سره اوس نه لګي چې وټونو کې خو بیا نیغ نیغ کېږي د هر سړي کوڅه ډبې تاله به یو سړی راځي ته د کلي مشر یې نو زما له کوم دي وټونه راکړي څلور وټونه مې په هغه کې او اوس هم چې ځم یو وایي دا ما درکړی بل وایي ما درکړی نو دا نور وټونه کوم خوا لاړه دا به د څلور وټونو دغه کار به دې کړی اول خو تا دا وکوله چې یو ما در اچولې یو مې درته زوی اچولې دی وټو دغه پرېږده هغه د ګاډي مې ته ویلي هغه دې څه وکړله ګاډي چې پیسې د سړي دا وګوره دا ماډل دی له 100,000 روپۍ کورې څه پاتې یم چې وګوره دا خشته دا خو د ډاکټر ګاډی نه دی دی که نه دا رالتې وایله که نه وا بهلمه خو دا ته چې څه نو دا ته خو دا غلا به یې وې سړی ولې نو دومره خو دی هم نه په رښتیا باندې هم ډاکټر کلینیک ته تللی او راغلی نه دی دا خو مخکې یا زما له خولې کې څپکونه مه راټوم به زما نه دی راځه ډاکټر له به ورشو چی به هم تې اوس کوو ستا د مخې به ورته خبره وکړو نو کله ورځو نن ورځو اوس روان یم کار مې دی دغه دې ودې لیده چې د پردی دغه نه رالم شل غمونه مې په سر دي زه خو بیمار سړی یم دا نیک ته پېکو دونې مه چېړه بلو له بې وټونه را روان دي دې پهله خو دې څلور اخېستې بلې پهله به انشاءالله چې دوه م وانه دي غم مه کوه خو زه مې مات نه بېلم انشاءالله ته به ووینې که بل ځل مې پیسې درکړې وي اوس ته په پیسو راکړې هغه مې کلي کې چاله ورکړو بله دا خو د کار نه دی هلکه څه بنګه لاړو مرتکي ماما ما ته معلوم یې په شریشو کې رانه د 50,000 روپۍ والي په پوسټرو کې زه به یم خوښ شم خپل ښکارم دا وګوره ماشاءالله ماشاءالله اوس دې ته وګوره دا کیسه پکې لا پاتې وه بېم خپل ښکارم ښایسته ښکارې خو درته مې ویلي چې نوکره به دله ونیسم ته نور دې لمبکو ټول اخته دې ځان له سیزلي دي بېمې تا مې پکې سټیکینګ کړی دی کلر مې ورکړی دی خو تاسو د دې جاهل خلک یې نه دي ځکه په څه پوهېږي خلک تپوس وکړي چې سکرچینګ کومه څنګه چل دی خاوند نه خلک تپوس کوي وا ویم لا خاوند مې نه حکمونه را باندې مه چلوه ښه ما دې داسې درته نه ویم فضیلت خلک راپسې خبرې کوي وایي ښځه دې په کلي کې سرتور سر ګرځي بېمې دا مې لوپټه دغه ځای کې کوزه کړه ته مې ولیدې خو همدا راته وویل چې څنګه ښکاره زما خو دا ویښتو خو نن سبا د ښه ویښتو پیشن دی ځکه ډېر ښه پیشن دی ډېره ښایسته ښکارې په ایمان درته ویمه زه یم چې کور ته هم لاړ نه شوم دې ځای نه دې ډولۍ کې ویسم خو غریبي ده وایه که نه څنګه دې را پېښه وکړه جوړ ما پسې را روان یې بېمه په کار خو نه یي چې د کوېدل نه مخکې خلک د خاوند کور ته ځي خو مې درځمه چې نازکې سره مې یو څو خبرې وې نو ماله د دغه منحوسي نوم چې والې ټوله ورځ مې خرابوي زما نه یم په کور کې ښځه جوړه کړې ورکې که زه ویمه چې ځان تې بېغمه کمه دا کور تې خالي کوم ستا نه مخکې هغه وادوم دی به تا سره ګورم
هغه لا مه وده به کنه پیله زما واده وکړه چې خو ما سره یو هفته کور کې تېره کړي زما خدمت وکړي نو بیا یې خیر دی واده صحیح خبره دی وکړه والله چې صحیح خبره دی وکړله داسې کار دی چې یو ځل خو تاسې ویل چې I love you کنه وایم مړه زه شرمېږم کنه مه شرمېږه کنه ته ټول عمر دغه د شرم کارونه کړي اوس وایې شرمېږم مه شرمېږه وایم ښځه ټیک ده سترګې به پټې کړم تا ته به ووایم I love you تا خو ګیا ته وګوتله I love you تا ته مې ووی اورونه خو مې تا ته کول هغه صحیح ده واده خو مې خور ته ویلي دي ما ویل پیسې چا نه راقرضومه زر زرو څه خو دې په کار نه دي وایه ګورې وایم زما چې څه پکاري کنجوسه ته خو چاړه څکې نه د ټکې درک د سره نه لګي واله پیسې په پیسو میرې بلتو شیشه مې دره د منیارۍ اوس نه مې دونه غم دلې شروع کو وایم په دې کې خو صرف زما یوه سترګه ښکاري نه بس په یوه سترګه ګوره ځان نه ګلشاه ما جوړ کړه که نه بله سترګه وایم پټوه ماشاءالله څنګه ښکلې شوې مه ګوره ماشاءالله. د دنیا ټول ښایست الله ماله راکړي دي الله دې خوشحاله کړه داسې کار وکړه چې ته کور ته ځه زه شناشور هر څه دروړم ښه وایم ځه دا ته ځان سره یې کړه ځان له په نوس کېده نو ستا او زما په دې کې صحیح نوس یم والا دا والا اخته لره وباسم مخ وایم ځه زه ځان له روزه وباسم ښځه صحیح ده دا وریځې مه وباسه زما ګڼې وریځې خوښوي ماړې وایم ناوې وباسي که نه بیا ښه ښکاري میک اپ سره ښکلي ښځه کېږي صحیح ده دا ای آه. څه دره دروړم څه دې خوښ دي بوتل که نه پیپسي یو رال سټینګ راوړه او یو رال زیرګر برګر راوړه زرګر برګر آه دا څه شی بس ته ورشه ای به بله ګرځي زنګر برګر آه بس نه دغه خلک یې سم لیدلي په سترګو دا کېده مړې وایم زه دا ځان سره एकदम کېده ولې एकदम ځان سره بس ته څه کوې؟ ماړه ښځه درځم ده کېده ګورې لاس حاجت مې ورته نشته دی ما ته پته ده کنجوس وایم زه ورشه ښځه شادي خان کې بدله کوېدن کوم دا دنیا به تماشې کوي آه وا ستا په شان مې ډېر لیدلي شادي خان کې ورالو کېدونکي ما ته پته ده خاره ګونډ کړک پرې اچولي ځه که نه وایم لاړم ځه بله ګورې که شیناسه مې په لاره ولیدي په دې ځمکه کې به مې خښه کړې ګورې او لوپټه په سر کا نن سبا دی وخاوندان دي وایم زه صحیح ده الله پابند ځه ته ورشه درځم که نه ماشاءالله ښځه خو مې